بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ایچ جی چینل. په دې ویډیو کې موږ د چوچ یعنی چینج اف کریکټر، پی او آی یعنی پوینټ اف انټرست، ای او آی ایریا اف انټرست، په دې دریو موضوعاتو په غږیږو. درې موضوعات درې واړه ډېر مهم او خاص دي. په دې ویډیو کې ما د نومونه اغوستي وو لږ په دې ویډیو کې به انشاءالله ایکسپلینیشن کوو. تاسو به ترې پروفیټ څنګه لئ، لاس به څنګه ساتئ، او د دې په واسطه باندې به تاسو څنګه کولی شئ چې سمارټ منی کنسپټ کې دغه ټریډینګ په اسانۍ سره وکړئ. ځکه چې مخکینی موږ چې باس لیول ویلی او باس چې دی بریک اف سټرکچر چې دی هغه ټولو مثال باس دی، هغه په کې پکار دی. ځکه مې دلته مخکینی لیول مې دلته پرېښي دي چې تېرې ویډیو کې ما جوړې کړې وي، او همدا شانتې دې کې چینج اف کریکټر چې دې کې کوم ځای کې رامنځته کېږي هغه به مو ووایو. پی او آی او ای او آی به وایو چې دا څنګه استفاده کېږي، او پروفیټ لیول څنګه ترې جوړېږي. ګوره نومونه څه سخت دي، ډېر نومونه دي پکې، په دې خاطر تاسو شاید لږ کنفیوز شئ. خو خیر نومونو ته دومره مه غور کېږئ، ډېر ورته مه ګورئ. تاسو هغه کنسپټ کلیر کړئ. نومونه خیر که یاد هم شي یاد هم شي پروا نه کوي، خو چې تاسو کنسپټ کلیر یې، مایند سیټ هم کلیر یې چې کوم ځای کې کوم پوینټ جوړېدی شي، کوم مارکیټ دا خو د مکمل سمارټ منی کنسپټ کنټرول دی مارکیټ سټرکچر سره غږېږي، مارکیټ د مکمل موومنټ سره غږېږي. کینډل سره موږ دومره کار نشته، بیخي داسې وایي چې کار نشته دی، صرف پرایس اکشن کې موږ کار ډېر دی. خو دې کې موږ سمارټ منی کنسپټ کې موږ د کینډل سره کار نه لرو، موږ مکمل د سټرکچر د مکمل پیټرن سره ویو سره کار لرو. صحیح شو؟ ښه، راځئ خپله ویډیو سټارټ کوو. اول چینج اف کریکټر ډیفاین کوو. په چینج اف کریکټر، پوینټ اف پی او آی، ای او آی، دا نومونه شارټ زده کړئ. صحیح شو؟ پوینټ اف انټرست او ایریا اف انټرست دا به دلته تیار ګوره تیر ویډیو کې موږ تیار دغه کړي دلته چې باس لیول یعنی بریک اف سټرکچر موږ چې کړو دلته ډیفاین کړي دا بریک اف سټرکچر دې ویډیو سره ورئ چې په دې به پوه شئ. ښه، اوس ګور همدا دواړه اوس موږ دلته را جوین کوو، او دلته موږ چینج اف کریکټر موږ جوین کوو ورسره. چینج اف کریکټر موږ سره اچو. چینج اف کریکټر بل شی نه دی، پام دی کې چینج اف کریکټر ګوره لاندې درته چینج اف کریکټر زه ډیفاین کړم. چینج اف کریکټر څه ته وایي؟ چینج اف کریکټر د مارکیټ ریورسل ته وایي. موږ تیر پرایس اکشن کې ویلي چې مارکیټ ریورسل څه ته وایي. مارکیټ چې کله یو سیټ ته موو کړی، کله چې مارکیټ خپل موو یعنی اپ ټرند د سیټ ته رواني، اپ خواته رواني، بره سیټ ته مارکیټ رواني، اول ته مارکیټ را چینج شي، لاندې سیټ ته بدل شي، د تاویدو ځای ته موږ څه وایو؟ ریورسل وایو. څه وایو؟ ریورسل مارکیټ ورته وایو. صحیح شو؟ نو همدا شان تاسو څه کولی شئ د په سمارټ منی کنسپټ کې موږ ریورسل ته چوچ وایو. چوچ مطلب چینج اف کریکټر ورته وایو. صحیح شو؟ ښه، اوس دلته ګورو چینج اف کریکټر موږ څنګه تاسو څنګه ډیفاین کولی شو، څنګه یې پیژندلی شو. ښه، اوس ګوره دلته موږ سره اپ ټرند مارکیټ جوړ شوی دی، یو باس لیولې جوړې شوي. په ډاون ټرند مارکیټ کې موږ سره باس لیولې جوړې شوي. لکه مثال دا داسې ذهن نه وباسئ چې پسته معامله دا به زه داسې کومه چې دا به داسې سیر ته کړم، داسې به یې کړو، زه به دا بیخي ته هایډ کړم. صحیح شو؟ دا مې هایډ کړي. اوس راځو دلته ورګه دا زه ته هایډ کړم چې بیا پس ته راوړلو کې اسانتیا وي. صحیح ده؟ دا به زه دلته داسې لاندې ویسم. صحیح شو؟ دلته مې لاندې ویوړو. اوس دلته موږ راشو، دا موږ سره مارکیټ اپ ټرند تللی دی. صحیح شو؟ اپ ټرند موږ سره تللی دی مارکیټ اپ ټرند تللی دی. دلته اوس موږ چینج اف کریکټر څنګه ډیفاین کولی؟ چینج اف کریکټر ګوره دومره غټ موضوع نه ده. چینج اف کریکټر چې کله مارکیټ موو وکړي چې د کومې نقطې نه، هماغه های نقطې نه موږ مارکیټ را ټرند راتاو شو. اوس دلته موږ څه ویلي؟ دلته موږ ویلي که چیرې مارکیټ دې ځای نه بره لاړو، دلته موږ څه کوو؟ دا یو بریک اف سټرکچر بیا پسته جوړوي، او دې ځای نه په تیر بریک اف سټرکچر نه دې ځای نه اکثریت مارکیټ څه کوي؟ یو صحیح ټرند مارکیټ والا اکثریت دې ځای نه څه کوي؟ موو والي بره سیټ ته. خو په دې لیول کې دلته موږ سره دا کار ونه شو، او موږ سره څه وشو؟ موږ سره بریک وشو. بریک څه شو؟ چینج اف کریکټر وشو. دې ته موږ چینج اف کریکټر وایو یا بریکینګ وایو، بریکینګ پوینټ ورته وایو. صحیح شو؟ مارکیټ ریورسل کوي. صحیح شو؟ مارکیټ ریورسل وکړي، مارکیټ څه وکړو؟ لاندې لاړو. اوس لاندې نه پس مارکیټ امکان لري چې اپ ډاون وکړي، او بیا دې پوینټ ته راشي. کوم پوینټ ته راشي؟ دې پوینټ ته راشي. بالکل هماغه چې کوم ځای کې بریک آوټ کړی، هماغه ځای کې چینج اف کریکټر چې کړی، هماغه ځای کې څه کوي؟ دلته به زه سی ایچ او سی ایچ به ولیکم چې تاسو ته لږ ذره ډیفاین به دا داسې کوو. صحیح شو؟ دلته ګوره چوچ شو چینج اف کریکټر چې د ډیفاین دلته موږ سره راښکاره شو. دې ځای کې موږ سره چینج اف کریکټر وشو. صحیح شو؟
اوس موږ سره پی او آی ده. پی او آی څه ده؟ پی او آی پوینټ اف انټرست موږ ورته وایو. پوینټ اف انټرست موږ دې لیول ته وایو چې مارکیټ ریټیسټ کوي. عام لیول کې موږ څه وایو؟ پرایس اکشن کې ماته تیوري ویډیوګان چې سمارټ منی کنسپټ ډیفاین کولو تاسو ته تشریح کولو مې درته هغې کې ما وویلې چې دلته بعض نومونه چې دي فرق کې خو شی هماغه پرایس اکشن دی. صحیح شو؟ هماغه پرایس اکشن غوندې دي خو نومونه فرق کوي بعضې ځینو کې، او نور چې دی سټرکچر سره کار دی خیر ډېر بعضې ځینو کې بیخي د پرایس اکشن نه فرق کوي. نو انشاءالله دواړه یې زده کړئ، پرایس اکشن او سمارټ منی کنسپټ یې زده کړئ، دواړه انشاءالله چې کمباین یې کوئ انشاءالله ښه پروفیټ به د مارکیټ نه وشي، ښه پروفیټیبل ټریډر به انشاءالله آینده کې جوړ شي. صحیح شو؟ ښه دلته اوس وګورئ دلته موږ سره څه شو؟ دلته موږ سره یو پی او آی پوینټ جوړیږي. څه جوړیږي؟ پی او آی. ویډیو سره سکیپ کوئ ما چې مینس کې زه به یو مهم تېرې ویډیو کې ما ورته ویلي چې یو خاص انډیکیټر درته ښیم چې تاسو اسانتیا پیدا کوي په بوس لیول او په دې پیدا کولو کې چینج اف کرکټر کې، خو هغې کې ما نه مس شو دي کې انشاءالله درته حتمن وایم صرف ویډیو سکیپ نه کوي. صحیح ده؟ ښه پی او آی وګوره، پی او آی چې دا پی او آی پوینټ اف انټرست دی. پوینټ اف انټرست کوم ځای ته وایي؟ دې ته پوینټ اف انټرست وایي. صحیح شو؟ بل موږ سره چې یو ای او آی و. ای او آی مطلب ایریا اف انټرست. ایریا اف انټرست موږ څه کوم ځای ته وایو؟ ایریا اف انټرست موږ دې پوینټ ته اکثریت وایو چې کله مارکیټ څه کوي، مارکیټ دغه شانتې داسې ځای کې داسې کله چې بریک اوټ کوي یا داسې چینج اف کرکټر ښیي، دې ځای کې یو مارکیټ یو داسې سایډ وی موو کوي، یا مثال کله دې ته هم موږ ویلی شو دا سایډ وی موو چې کله کوي دغه ځای ته دې ته موږ څه وایو؟ دې پوینټ ته یا دې پوینټ ته دې دواړو نه داسې به زه داسې کمه او دې دواړو ته به زه داسې یو خط کش کړم. دا دې دواړو پوینټونو ته که د بریک اوټ نه بعد یعنې چینج اف کرکټر نه بعد داسې مارکیټ سایډ وی لاړ شي، او که چیرې چې وکړي په اوله کې چې کله چینج اف کرکټر کېږي هلته مارکیټ سایډ وی داسې لږ ځله لاړ شي، یا مطلب سیډ بای سیډ کینډل یې جوړې کړي، هغې ته موږ څه وایو؟ ای او آی وایو. څه ورته وایو؟ ای او آی ایریا اف انټرست. یعنې ګوره نوم نه تاسو کنسپټ لګوالی. پوینټ اف انټرست مطلب هغه پوزیشن چې هلته خلک شوق پیدا کوي د سودا کول لپاره یا سیل یا بای ته. ای او آی مطلب ایریا اف انټرست مطلب هغه ځای هغه ساحه ایریا ساحې ته وایي چې هلته هم خلک شوق پیدا کوي، ځان ورته آماده کوي چې څه وکړي د ریورسل لپاره ټریډ وکړي، که بای که سیل. نو صرف د دې دواړو منځ کې بیا فرق څه دی؟ پی او آی او ای او آی منځ کې فرق څه دی؟ پی او آی هغه پوینټ ته ویل کېږي، دې ته موږ اکثریت ویلی شو ډایرکشن اف ټریډ، یا مثال پی او آی ته مثال ډایرکټ پوینټ اف ټریډ هم ورته ویلی شو. پی او آی هغه پوزیشن دی چې موږ هلته ټریډ لګوو. څه ورته لګوو؟ دلته موږ څه ټریډ پلیس کوو، او په ای او آی کې موږ ځان آماده کوو. څه کوو؟ ځان آماده کوو. مطلب ای او آی کې موږ سره ریډ لایټ دی او شین، او پی او آی کې موږ سره شین لایټ دی. دلته به زه درته لږ کلر کړم، دا کلر کې تاسو انشاءالله لږ ښه به پوه شئ. زه به دلته دا باکس به والم او زه به دلته داسې یو باکس جوړ کړم. دا مطلب شین شو، شین یا صحیح شین به وکړو چې تاسو لږ صحیح ډیفاین شي. شین کلر مطلب ځان شروع بس خپل ټریډ وکړئ. او دلته کم کلر الو؟ دلته موږ ریډ کلر الو. کم کلر؟ یعنی سره علامه الو تر څو تاسو پوه شئ پرې. دلته موږ سره علامه واغسته او دلته موږ شنه علامه واغسته. شنه او سره علامه مطلب څه؟ زه به دې کلر واپس دغه کړم چې بیا پس موږ په کارېږي. ښه صحیح شو؟ دا دی. دلته اوس وګوره د ای او آی ته موږ ریډ کلر وایو، پی او آی ته موږ ګرین کلر وایو. ریډ کلر ګرین کلر. صحیح شو؟ داسې مې زده کړئ. سور کلر شین کلر. سور کلر ودرېدل یعنې ځان آماده کول، په موټر ته ناست ټرافیک لایټ ولګېدو، چې سور لایټ ولګېدو، هغې کې تاسو سټاپ شوئ ودرېدئ، هغې نه ځان آماده کوئ چې کله څنګه سور لایټ شین شي تاسو هم موټر سټارټ کوئ او موټر روان کوئ. همدا شانتې ای او آی کې موږ ځان آماده کوو، پی او آی کې مخکې ځو. صحیح ده؟ کله ناکله ای او آی چې دی موږ ای او آی کې ځکه صبر کوو چې هغې کې موږ ته بعض وخت کې فیک بریک اوټ رامنځته کېږي یا چینج اف کرکټر صحیح نه وي، نو هلته موږ ځکه صبر کوو چې شاید صحیح نه وي، نو بس موټر یا واپس تاوو یا بیخي موټر نه بوځو، سیټ ته یې ودرو. هسې مثال وایم، که نه بیخي مخکې نه ځو. صحیح ده؟ ای او آی چې کله ټرینډ چینج نه و، فیک چینج اف کرکټر یا چارج فیک و، هغه ته پس ته یم چې څنګه معلومیږي. صحیح ده؟ ښه اوس راځو. اوس ګوره دې نه بعد موږ سره څه شو؟ اوس موږ سره دا لیولې څه کېږي؟ دا لیولې دا به اوس موږ دلته جوین کو ورسره. دا دی جوین شو.
صحیح ده. دلته ګوره لو جوړ کړئ بس هماغه شانتې ټریډ به څنګه لګوئ بیا پس هماغه حساب سره څنګه مې چېرته مثال بوس لیول کې ویلي وو چې تاسو هماغه بریک آوټ سره ټریډ لګوئ. خیر بیا هم در دوباره یو ځل ایکسپلین کوم ټریډ لګول پوزیشن ګوره هماغه شانتې به ټریډ ولګوئ او دا ګوره چینج اف کریکټر وشو مارکیټ موو لاندې وکړئ. صحیح شو دا دی پی او آی وکړه ریټیسټ یې وکړې پوینټ اف انټرست ښکاره شو لاندې مارکیټ لاړو دې کې موږ ټریډ ولګول څومره موو لاندې وکړې نو دې ته موږ څه وایو انشاءالله په دې باندې پوه شوی چې چوچ ای او آی پی او آی. صحیح شو اول اصل کې ای او آی راځي بیا چوچ راځي بیا چې راځي پی او آی راځي بعض وخت کې چوچ اول راځي بیا ای او آی راځي بیا پی او آی راځي. صحیح پی او آی عموما ماشین لایټ دی هغه ډایرکټ د ټریډ وخت دی. ای او آی د آماده کېدو وخت دی چې ټریډ ته ځان آماده کړو. صحیح شو ان شاء الله په دې باندې کنسپټ کلیر شوی. ښه اوس راځو دلته موږ سره تیار یو اگزامپل دلته شته تیاره دا د تیر ویډیو اگزامپل دی. دلته موږ هایس موږ جوړ کړي وو او بوس لیول یې موږ دلته تیارې ډیفاین کړي وي. صحیح ده. و دلته راځو ګوره موږ سره دلته دا دی دې ځای کې تاسو ګورئ دې ځای کې دلته ګوره دې ځای نه مارکیټ رانیسو. صحیح شو شی شو مارکیټ لو های لو های لو بیا لږ های کړی بیا لږ لو تللی بیا لږ های شوی بیا لو. دلته اوس موږ دلته دې ته موږ څه وایو ایکول پوینټس ورته وایو. دې ته موږ څه وایو ایکول پوینټس. دې ته ایکول پوینټ وایي دې کې هسې هم ټریډ نه کېږي. دلته ګوره ایکول پوینټ هم ورته وایو. دا ګوره لو لو ښه لو لو بیا هم تللی دی. صحیح شو دې ځای ته اوس وګورئ دې ځای ته دلته یې موږ کار دی. صحیح شو دې ځای کې اوس څه دی زموږ کار اصل کې چېرته دی دې ځای کې دی. اوس تاسو دلته وګورئ په دې پوینټ کې تاسو دا موږ دا کینډل شاته لاړو دا لاینز شاته لاړه دا بل لاین بیا شاته لاړو خو زه خیر زه به دا داسې کوم چې دلته راوځي. صحیح شو دا دی. دلته تاسو وګورئ په دې ځای کې موږ سره های لو های لو های لو های 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 اصل کې لو لو جوړ شوی چې د مارکیټ ډاون دی. دا لو لو جوړ شوی لو 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 بریک آوټ سره ګورئ ته زه تاسو ته بس تیار بوس لیول به هم جوړې کړم. دا ګوره موږ سره یو بوس لیول جوړ شو. صحیح شو یو بوس لیول دی. دا موږ سره بریک آف سټرکچر بل دی. دا موږ سره بل بریک آف سټرکچر دی چې دی بل بریک آف سټرکچر دی. دلته موږ سره څه شو دلته موږ سره څه جوړیږي دا دی دا خو لا نه دی دلته بیا بریک آف سټرکچر نو نه دلته ایکول پوینټ جوړیږي. ایکول پوینټ مطلب چې سرونه سره یو شان جوړیږي. مطلب موږ په تیر دغه کې موږ ویلي دي پرایس اکشن کې یو دغه موږ سره پیټرن څه شی و ډبل ټاپ تریپل ټاپ چې موږ ورته ویلي نو دا هغه شانتي ډبل ټاپ تریپل ټاپ دلته جوړیږي یا د ټریپل ډبل باټم تریپل باټم چې موږ ورته وایو تیر پیټرن موږ پرایس اکشن کې موږ ویلو. صحیح شو ښه په هر صورت خیر تاسو که هغه نه یم کتلی دا تاسو کلیر کېږي مشکل نشته دی پوهېږئ پې. و دلته موږ دې پوینټ ته موږ ویلی شو څه شی دې پوینټ ته موږ څه شی ویلی شو دې پوینټ ته موږ څه ویلی شو ای او آی ایریا اف انټرست. څه ورته ویلی شو ای او آی ایریا اف انټرست ورته ویلی شو. صحیح شو ایریا اف انټرست ورته ویلی شو ځکه چې مارکیټ سایډ وی دلته جوړ شوی تیار موږ دلته ځان آماده کړې چې موږ ټریډ وکړو که نه خو دلته موږ مارکیټ ټرینډ موږ ته نه دی راکړی ځکه چې مارکیټ بیا لاندې تللی دی هماغه ټرینډ سره لاندې تللی. دې ځای کې دا ګوره دې ځای کې های لو جوړه کړې ده. دلته تاسو ګورئ دلته ګوره لو لو جوړه کړې دلته اوس موږ سره بریک آف سټرکچر جوړ شو. دې ځای کې که څوک ټریډ کوي نو هغه دی پروفیټیبل ټریډ شوی دې ځای پورې او دې ځای کې پروفیټ اخیستی. صحیح ده. زه به یې لږ زوم ان کړم چې تاسو ته لږ ذره کنفارمیشن ښه وشي. صحیح ده زوم ان مې کې دا چې زه داسې کړم لږ به دغه شي صحیح ده دا دی انشاءالله ښکاري به صحیح درته. ښه دلته وګوره دا موږ سره یو ای او آی دی یعنې ایریا اف انټرست دی خو بیا دلته لو لو جوړ کړی دی. دا موږ سره یو څه پوینټ جوړ شوی دی چې جوړ شوی دلته موږ سره بوس لیول جوړ شوی دا دی. دلته موږ سره بوس لیول جوړ شوی دی او دلته موږ سره بوس لیول جوړ شوی او مارکیټ څه شوی لاندې تللی نو دې ځای کې موږ سره خیر بیا هم ټریډونه جوړ شوي دي نو ځکه موږ ته ټریډونه کړي دي. ښه و چینج اف کرکټر یعنې چوچ چې موږ ورته وایو دا اوس چېرته رامنځته کېږي چېرته رامنځته شوی دی تیر رامنځته شوی جوړ شوی هم دی خو اوس چېرته جوړ شوی دی
ماته ویل چې مارکیټ یو سیټ ته تللی هغه کې ماته په ډراوینګ کې ماته ویل چې مارکیټ بره تللی و هغه یو شانتي دی دا اوس مارکیټ موږ لاندې نه ونیولو چې مارکیټ لاندې تللی اوس چینج اف کریکټر یعنی ریورسل موږ کوم ځای کې معلومو اوس چې مارکیټ بره کوم ځای کې ځي هلته اوس موږ پوینټ نیسو صحیح ده چینج اف کریکټر موږ څه ته وایو چینج اف کریکټر ګوره دا پوینټ موږ چینج اف کریکټر کې نیولی شو ځکه چې دا شیډو بره تللی ده خو دلته صحیح باډي بره نه ده جوړه شوې بله باډي موږ ته ټریډ نه دی راکړی که نه دلته هم چینج اف کریکټر رامنځته شوی دی صحیح شو دلته بیا هم چینج اف کریکټر نه دی صحیح شوی لاندې راغلی مارکیټ خپل ټرینډ یې نیولی هغې نه پس ته اوس مارکیټ چینج اف کریکټر کوم ځای کې نیسي چینج اف کریکټر هغه ځای نه موږ نیوی شو چې کوم ځای کې یو بریک اف سټرکچر یعنی بوس لیول چې دی هغه بریک کی په یو صحیح کینډل باندې بریک کی ماتې کی صحیح شو بریک اف سټرکچر وشي نو دلته موږ سره بریک اف سټرکچر کوم ځای کې دی بریک اف سټرکچر موږ سره دا د مارکیټ لاندې راغی دې ځای کې راغی په دې ځای کې مارکیټ څه کړی دی بریک اف سټرکچر یې کړی ګورې مارکیټ بره تللی دی صحیح شو بیا لاندې راغلی په دې ځای کې مارکیټ بریک اف سټرکچر کړ لاندې راغلی دا اوس موږ سره څه شو دا موږ سره اوس ایریا اف انټرست شو یعنی ای او آی شو دلته موږ ځان آماده کې بریک اف سټرکچر وشو بریک اف سټرکچر نه بس مارکیټ بیا ریورسل وکړي ریورسل ته موږ څه ویلې پی او آی ویلې پوینټ اف انټرست هم ورته ویلې دلته پوینټ اف انټرست شو او ټریډ موږ چیرته لګوو اوس درته ټریډ چیرته لګوو صحیح شو ښه ټریډ چې دی ګوره دلته اوس وګوره زه به ته دلته یو خط جوړ کړم دلته به یو باکس جوړ کړو صحیح شو دا باکس په داسې راوالو داسې به کړو دا زه به لږ ذره ډاون کړم صحیح شو دا به د کلر به زه لږ چینج کړم تاسو ته فرق معلوم شي پکې زه به دې ته ریډ کلر ورکړم مطلب ټریډ پوزیشن دی مطلب پی او آی دی پی او آی خو موږ په شین کلر ښیو صحیح شو دلته موږ سره ریورسل وشو ګوره مارکیټ بریک شو لاندې واپس دوه سرې کینډلې راغلي یو دوه کینډلې هم چې راشي بس دی چې سرې کینډلې لاندې راغلي هغې نه پس موږ ټریډ چېرته لګوو هغې نه پس ټریډ موږ چې کله ریورسل یعنې پی او آی وشو هغې نه پس ټریډ چې دی یو دوه کینډله یو یا دوه کینډله چې بره خواته لږ ښې باړې والا جوړ شي بس ډایرکټ موږ په دویم یا په دریم اخر سر کې موږ ټریډ لګوو چې کله کلوزیږي به دا دی موږ ټریډ چېرته لګوو په دې ځای کې دا دی دا یو کینډل بره جوړ شو شین بل کینډل چې بره جوړ شو بس په دې ځای کې موږ ټریډ ولګوو سټاپ لاس موږ ورکوو په لو کې ورکوو دا لو خو لږ نږدې ده لږ ذره لاندې لو ورکوو صحیح شو دلته لاندې لو ورکې او دلته اوس وګورئ موږ سره څومره پروفیټ راکړی خیر زه به دلته ټوټل پروفیټ راونیسم بیا چې موږ یو پر دوه الو صحیح شو خو ما ورته ویلي دي یو پر دوه موږ پروفیټ الو دلته ګوره لس چند دی موږ ته پروفیټ راکړی دا دې ته څه وایي دې ته وایي بینک پاور دې ته وایي انسټیټیوشنل پاور انسټیټیوشنل یعنی غټو پیسو والا خلک چې دلته څوک انټرست کوي پیسې اچوي مارکیټ ټرینډ یې بیخي څومره بره بوتلو نو دې ځای کې څومره موږ هغوی سره یو ځای پروفیټ اخیستی شو صحیح شو هغوی سره موږ څه کوو یو ځای پروفیټ اخیستی شو انسټیټیوشنل مخکې په تېرې اولنۍ ویډیوګانو کې مې د سمارټ مني کنسپټ ایکسپلینیشن کې ته ویلي چې انسټیټیوشنل څه ته وایي غټو پیسو والا خلکو ته وایي صحیح ده دلته وګورئ موږ سره مارکیټ به ډاون ټرینډ و ټرینډ یې چینج کې او موږ سره یو پوزیشن یې جوړې کړې صحیح شو دلته ورکړل د موږ سمال پروفیټ هم والو صحیح شو سمال پروفیټ موږ یو پر دوه واغستو یو پر دوه موږ پروفیټ اوس مارکیټ نه ووتو نور هغې نه بس ټرینډ خو چینج شو که نه نو ټرینډ چینج شو دلته وګوره موږ مخکې تېره ویډیو کې ما دلته باس لیول یې نښه کړي دي باس لیول نو باس لیول به د هغې نه بس بې باس لیول نه کار والی او ټریډونه وکړئ ټریډونه وکړئ هر ځای کې پروفیټ انشاءالله حاصلوی شئ صحیح شو دا شانتې دلته وګورئ زه به دلته یو بل اګزامپل به هم درته وښیم دې ځای کې تاسو وګورئ دلته مثال ته دلته شارټلی به زر اګزامپل وښیم چې ویډیو ډېره اوږدېږي ګوره اپ ډاون بریک اف سټرکچر وشو بیا ډاون دلته بیا ایکول پوینټ جوړ شو دلته بیا شی شو دا دی بریک اف سټرکچر جوړ شو دا دی دلته خیر اپ ډاون کېږي ایم بي او ایس جوړېږي صحیح شو دې ځای کې بیا بریک اف سټرکچر بیا دا ګوره دې ځای کې بیا څه شو د دوو دریو دغه سر په سر چې لاندې اپلاډ شي دې ته ایکول پوینټس ورته وایي ایکول بریک اف سټرکچر پوینټس ورته وایي دا د بریک اف سټرکچر بیا وشو دلته بیا دا دی بیا او دلته اوس دلته به خیر دا زه پوره کړم دلته به زه بیا دا بریک اف سټرکچر دا دی موله بیا او دلته بیا بریک اف سټرکچر شوی دا دی صحیح شو دا دی بس دلته نور لاندې بریک اف سټرکچر شوي ښه دلته اوس موږ سره څه شو دلته اوس موږ سره څه جوړ شو یو پیټرن جوړ شو پیټرن مکمل یو څه شو موږ مثال دې پورې مارکیټ کیپچر کړی دی چې موږ څنګه شارټ کولاو کې مارکیټ کوم ځای کې دی مثال مارکیټ دې ځای کې دی صحیح شو دا دې پوینټ کې مارکیټ دی موږ سره صحیح ده کوم پوینټ کې موږ سره مثال مارکیټ دی موږ شارټ کولاو کې مارکیټ په دې ځای کې دی یا مثال ځه
دې ځکه دی صحیح شو. په دې ارزي کې چې تاسو مثال چارت کولا کې مارکیټ دلته دی، دلته خو چې دلته غواړم بریک اف سټرکچر تاسو استفاده کولای شو. دلته څو ګرم سره بریک اف سټرکچر دا دی صحیح شو. زه به دې کلر هم چینج کما دا د بریک اف سټرکچر شو. بریک اف سټرکچر دا کلر به واپس دا کو صحیح شو. بریک اف سټرکچر شو. دلته موږ سره بل بریک اف سټرکچر دی دې ته ایکوال پوینټ نه بعد ایکوال پوینټ شو. دلته موږ ټریډ جوړ نه شو لوړ لاندې ایکوال پوینټ دا دی به دې بریک اف سټرکچر شو. دلته وګوره ډېر کم موو سره لاندې راغلی خو دا هم بریک اف سټرکچر دی او ښه موو یې راکړی صحیح ده. دلته هم بریک اف سټرکچر شو. اوس دلته ګوره مسلسل شی شوی مارکیټ ایکوال پوینټ جوړ کړي دي ایکوال یا مطلب اپ او ډاون هم تللی دی. دلته موږ سره بریک اف سټرکچر وړي وړي جوړ شوي دي. دلته هم تاسو کار اخیستی شئ چې صحیح په دقت سره ورته وګورئ صحیح ده ښه. نو دلته تاسو بل پوینټ ته وګورئ دې ځای کې تاسو وګورئ دې ځای کې اوس مارکیټ ډاون راغلی دی صحیح شو. ډاون راغلی دی هماغه پوینټ نه دې پوینټ نه هماغه دې پوینټ نه دا دی بالکل همدې پوینټ سره څه شوی دی دې پوینټ سره څه شوی دی مارکیټ سپورټ کړی بره تللی. سپورټ موږ سپورټ ورته ویلی شو سپورټ کړی دی یعنې مطلب مارکیټ دې پوینټ نه واپس سپورټ کړی او بره تللی دی. نو دې ځای کې موږ دا دی دې ځای کې موږ سره بریک اف سټرکچر یې جوړې شوي دي. دا دی بریک اف سټرکچر جوړ شوی صحیح ده. تر هغه پورې موږ چینج اف کرکټر دې ته نه شو ویلی چې دلته تر څو دا پخوانی شی نه بریک کړی پخوانی کوي بریک اف سټرکچر یې نه بریک کړی یعنی باس لیول یې نه بریک کړی. دا کوي باس لیول دی موږ سره پخوانی نو دا نږدې چې کوم پخوانی دی صحیح شو. دا لیول کوي دی نو دا لیول تر څو نه بریک شي موږ چینج اف کرکټر دې ته نه شو ویلی مطلب دې کې موږ سپور چینج اف کرکټر دې ته نه شو ویلی دې ته موږ اوس ګوره دا اوس پورې چې دی اوس ګوره ته موږ ته بیا ټریډ راکړی دی او دلته موږ سره ښه پروفیټ یا باس لیول جوړ شوی دی بیا راغلی بیا دې کې نو دې ته اوس موږ څه ویلی شو دې ایریا ته حتی که ټول ته موږ نه شو ویلی دې ساحې ته یا دې ساحې ته موږ څه وایو دې ایریا ته موږ ای او آی وایو چې دا ته زه په ریډ کلر وښیم صحیح شو. کوم کلر ریډ کلر موږ ولې ریډ کلر ښیو ماته ویلی چې دا موږ سره ریډ زون دی موږ سره سټاپ زون دی د امادګۍ زون دی چې ځان ورته اماده کړو صحیح شو. صحیح شو ټریډ کول لپاره دا دلته ځان اماده کوي دا ګوره دلته ریډ لایټ ما ورکوي دلته مطلب دا موږ سره کم زون دی ولې دا دی ځکه چې په همدې سپورټ باندې دا مارکیټ اپ ډاون کوي او ایکوال پوینټس جوړي. خیال دې د ایکوال پوینټس مطلب دا چې تیر پرایس ایکشن سو پوهیږي پرایس ایکشن کې ډبل ټاپ ټریپل ټاپ موږ ویلی دی صحیح شو. نو ټریپل ټاپ دغه شان دی سایډ وی هم جوړ شوی دی او سایډ وی یو باکس کې د بلته دا ټوټل داسې کومه چې ټول پکې راشي. دا ګوره دلته موږ سره یو کم زون جوړ شوی موږ سره یو موږ سره یو کم زون جوړ شوی دی یو ریډ زون جوړ شوی ای او آی جوړ شوی امادګۍ دپاره موږ سره چانس دی. اوس دلته تاسو وګورئ دې ځای کې دا به زه لږ داسې اپ کومه چې دلته موږ سره پوینټ ښکاره شي صحیح شو. دلته تاسو وګورئ مارکیټ دلته څه کړی بریک کړی دی صحیح شو. ای او آی نه پس ته چینج اف کرکټر رامنځته چینج اف کرکټر رامنځته شو مارکیټ موږ سره دلته لاندې راغی دلته مارکیټ موږ سره لاندې راغی بره لاړو. اوس دا بره تک ته موږ څه ویلي چې واپس ریټیسټ کړي ته موږ څه ویلي ګوره 2 کینډله 3 کینډله شنه جوړ شوي 2 کینډله شنه جوړ شوي او بره مووي کړی ګوره دې ته موږ څه ویلي پی او آی پوینټ اف انټرست موږ ورته وایو صحیح شو. پی او آی کې موږ سره دلته ټریډ جوړیږي او ټریډ موږ څنګه جوړو ټریډ موږ کوم ځای کې جوړو چې کله د هیټ شو صحیح شو هیټ شو پوینټ اف انټرست هیټ شو پی او آی هیټ شو یعنی واپس ریورسل وشو چینج اف کرکټر هم وشو ای او آی هم وشو او هغې نه پس ته اوس موږ سره پی او آی جوړیږي پی او آی جوړ شو هغې نه به ټریډ چې د لګوو چې کله لاندې سیټ ته یو 2 نواله تر 3 کینډلو پورې ښې باډۍ کې جوړ شي حتی 2 هم بس دي 2 کینډله چې ښې باډۍ والا جوړ شي تاسو په 3 کینډل کې ټریډ کولی شئ. نو دا دی موږ سره دا دلته ټریډ برابر شو دا ګوره 2 کینډله جوړ شو دا بلکې دا دویم کینډل یې لږ کمزوری دی بلکې دا هم نه حساب وځه په دې څلورم کینډل کې موږ ټریډ کوو چې ښې باډۍ ماته ویلي که نه نو ښې باډۍ مهمه ده چې ښه باډۍ تاسو وپېژنئ. او دلته اوس وګوره موږ سره یو ښه لیول په دې جوړ دی چې دلته موږ سره دا بریک اف سټرکچر سیم منظم جوړ دی او بریک اف سټرکچر نه که لږ بره تاسو چې وکړئ خپل سټاپ لاس کېدئ او ټیک پروفیټ چې ورکړئ یو پر 2 ورکړئ یو پر 2 خو زر سیکنډ په څو ډېر کم وخت کې هیټ کړی دی یو ساعته چارټ دی یو پر 2 پروفیټ یې هیټ کړی خو ټوټل موږ څومره پروفیټ دلته ته راکوی شو
یو پر څه کم شپږ چنده موږ ته پروفیټ راکوی شو. بلکې چې تاسو که دا ټرینډ موږ پرېږدو دې ته وایي چې انسټیټیوشنل بینک پاور او د غټو پیسو والا خلکو پاور. دا ګوره دلته که دې پورې موږ پرېښی وی یو پر څو یو پر څه کم لس چنده پورې موږ ته پروفیټ راکړی. صحیح شو. خیر دومره پیشنټ دومره حوصله که نه وي هماغه یو پر دوه هم تاسو ته بس دی او په داسې ښه پوینټونو کې تاسو یو پر دوه یو پر درې یو پر څلورو پورې پروفیټ هلی. صحیح شو. یا که پروفیټ رینج مه خرابوئ لوټ سایز به لږ زیات دی. دلته لږ لوټ سایز زیات کېدی نو تاسو یو پر دوه هم ښه پروفیټ اخیستی شئ بیا. صحیح شو. دلته وګوره صحیح ده. خیر هغې نه دلته که لږ پروفیټ موږ دې نه واخلو نو هغې نه پس هسې موږ سره څه جوړېږي هسې موږ سره څه جوړېږي لو جوړېږي. لو جوړېږي ځکه چې مارکیټ چینج شو. هلته موږ های پیدا کوو دلته موږ لو پیدا کوو چې دلته تاسو زه خیر یو اگزامپل به درم کوم. دا ګوره دلته خو موږ پروفیټ واخیستو دې ځای نه موږ ټریډ لګولی پروفیټ هم واخیستو. که دې ځای کې ټریډ میس هم و دا دی صحیح شو. دلته موږ سره زه به دا درته واپس زوړ کلر کې راولم. صحیح شو. دلته وګوره بریک اف سټرکچر رامنځته شو. صحیح ده. دلته بیا موږ سره مارکیټ موو کړی دې ځای نه بعد دې ځای کې بیا موږ سره څه شو بریک اف سټرکچر رامنځته شو. دا دی بریک اف سټرکچر رامنځته شو. بریک اف سټرکچر نه بعد دې نه بعد بیا دلته موږ سره یو بریک اف سټرکچر رامنځته شوی. نو دغه شانتې به تاسو ځان سره دلته هم ټریډونه جوړوی شو بریک اف سټرکچر نه هم استفاده کوی شو. دې ځای کې همغسې هم دې ځای کې بیا دلته تاسو وګورئ بیا دلته موو کړی دی دلته بیا موو کړی. دې ځای کې اوس وګورئ دې ځای کې اوس موږ کوم ځای کې چینج اف کرکټر موږ دې ته ویلی شو. ګوره ډېر کم وخت کې دې ځای کې موږ چینج اف کرکټر کوم ځای ته ویلی شو مارکیټ راغی اپ لاړو دلته ګوره اپ ډاون چې څنګ به څنګ وکړي دې ته موږ ایریا اف انټرسټ وایو ای او آی ورته ای او آی جوړ شو تیار. دلته اوس موږ ځان آماده کوو. ځان آماده کې و دلته تاسو وګورئ بریک اف چینج اف کرکټر رامنځته کېږي خو بالکل په همدې پوینټ کې بالکل په باس لیول پوینټ کې زه به دا لږ داسې کوو لږ به دا زه ډاون کړم بالکل په همدې پوینټ کې صحیح شو. بالکل په همدې پوینټ کې چې مارکیټ واپس ډاون تللی نو باس لیول اوسه پورې کوي دی. هغې نه پس دلته بیا هم صبر کوو بیا لاندې راځي. ګوره بیا هم دلته موږ سره هغه دا لیول خیر خنثی شو ای او آی خنثی شو دا یو لیول ځکه چې بالکل همغې لیول نه بیا لاندې راخطا کړي چې لاندې راخطا کړي و دلته بیا موږ څه کوو صبر کوو. دلته وګوره بیا اپ ډاون بیا وشو. دلته بیا چې ای او آی جوړېږي ای او آی جوړ شو او بره سایډ ته روان دی. ډاون ټرین نه بعد بره سایډ ته زور کوي نو ای او آی جوړېږي ایریا اف انټرسټ جوړېږي. دا دلته ډایرکټ بریک وشو. ګوره په اولني کینډل کې بریک وشو ټریډ موږ ولګو صحیح ده. ګوره بعض وخت کې مس کېږي ټریډ هم ولګو پروفیټ شاید کم شي یا بیخي پروفیټ درنه کړي لاس هم درکوی شي. دا دی لاس یې درکړي یو پر دوه موږ مثال پروفیټ وهو. دا دی که دلته موږ مثال کم پروفیټ کېدو یو پر یو نیم خو په ارامه راکړی یو پر یو نیم پروفیټ یې ارامه راکړی خو یو پر دوه نه دی هیټ شوی. یو پر دوه کې واپس ټاپ لاس ته راغلی دی. نو ځکه زه درته وایم چې شارټلی خپل ټارګیټ یو پر یو نیم یو پر دوه دی چې تاسو خیر که زیات پروفیټ غواړئ هغه ځای کې چې کانفیډنس هم زیات دلته به تاسو لوټ سایز زیاتوئ. صحیح شو انشاءالله پوه شئ په دې خبره. دلته چینج اف کرکټر رامنځته شو دې کې موږ ټریډ ولګوو بره لاړو. ګوره مارکیټ بعض وخت ګوره څومره کم مووي وکړي او کنې نور مختو کې ګوره دې ځای کې چینج اف کرکټر کې څومره غټ مووي وکړي موږ ته یې څه کم لس پوینټه راکړي یو پر لس چنده یې موږ ته پروفیټ راکړی او په دې ځای کې موږ ګوره موږ ته څومره غټ پروفیټ راکړی لس چنده یې موږ ته پروفیټ راکړی. صحیح ده. ښه اوس مهمه خبره چې ما تاسو ته ویلو چې زه د ویډیو اخره کې کومه زه انډیکیټر د تاسو اسانتیا جوړی چې سمارټ منی کنسپټ کې کومک د سره لګ کوي نور تاسو خپل مایند سیټ جوړول مهمه دي. صحیح شو. زه ګوره چې دا ولاړ شي انډیکیټر ته لاړ شي انډیکیټر کې بل د چې ولیکئ دلته به ولیکئ اس ام سی ولیکئ شاید راوړي داسې روانه وختو نو داسې رانغی دلته مکمل نوم ولیکئ دلته سمارټ منی کنسپټ. صحیح شو. دا دی سمارټ منی کنسپټ څنګه چې راوختو زه به دا خپل سمارټ منی دلته کنسپټ ماته دا کړی دا به زه کراس کړم چې هلته راشي ځکه چې هغې ډېر دلته اپشن ډېرې دي خو چې کوم درته زه ښیم هغه ښه کار کوي نور هم کار کوي خو دا لږ ښه دی. سمارټ منی کنسپټ دا سمارټ منی کنسپټ کې تاسو وګورئ سمارټ منی کنسپټ کې دلته موږ سره د الګو په نوم دی سمارټ منی کنسپټ کې موږ سره دا دی دا سمارټ منی کنسپټ کې موږ سره چې دی د لکس الګو په نوم دی لکس الګو د بدل د سټار کې تاسو را دغه کې راشي. صحیح شو. دا
انټرست کې د سره راغی دا د چیرته دی دا دی سمارټ منی کنسپټ دلته راغی صحیح شو دلته موږ سره راغی دلته موږ سره راغی دا سمارټ منی کنسپټ راغی ښه دلته اوس موږ سره چې وشو دا وګوره چینج اف کریکټر ته خیال دی دلته چینج اف کریکټر دی چې چینج اف کریکټر یې کړی دی صحیح شو دلته ګوره چینج اف کریکټر شوی دی واپس ما خپل ټرین ته مارک دلته شته ډیر بره تللی لاندې راغلی چینج اف کریکټر شوی باس لیول تاسو ګورئ دلته باس لیول دلته جوړ کړی وګوره دلته ګوره دا ای کیو دلته وګوره دلته ای کیو ال دی زه به لږ نور هم زوم کړم چې دلته دا ای کیو ال درته ښکاره شي تاسو بعض وخت کې دې سره کنفیوز کیږئ ای کیو ال څه ته وایي دا بعضې خلک پوښتنه پرې کوي څه شو دلته ای کیو ال دا دی ای کیو ال د ګوره وړوکی لیکل شوی دی ای کیو ال ایکول لیول ورته وایي چې مطلب هماغه پوینټ کې دوه دفعې یا درې دفعې هماغه یو پوینټ نه بره لاړ شي یو پوینټ لاندې لاړ شي هغې ته ایکول پوینټ وایي صحیح شو دلته به په دغې کې مې زه به دا زوم آوټ کړم واپس ښه دلته تاسو وګورئ دې ځای کې تاسو وګورئ چینج اف کریکټر وګورئ مارکیټ ډاون تللی دی چینج اف کریکټر چېرته رامنځته شوی دی باس لیول سره بالکل مخامخ دې ځای کې رامنځته شوی او بره تللی دی دلته وګوره ایکول پوینټ دلته هم ګوره دلته هم ای کیو ایچ ورته ویلی ایکول های ورته ایکول لو ایکول های ورته ویلی دی ایل مطلب لو ایچ مطلب های صحیح شو دلته وګوره که تاسو لږ راځان دلته زوم هم کومه نه ښکاري بیا هم نه رازوم کېږي دا واړه لیکلی دی ای کیو ایچ صحیح شو ای کیو ایل او ای کیو ایچ لیکلی دی دا دې باندې ځان مه کنفیوز کوئ دا ګوره دی باید ډبل ټاپ ډبل باټم دې ته ایکول پوینټ وایي موږ تېر پرایس ایکشن په حساب چې ورته وګورو صحیح شو دا وګوره کوم ځای کې چې ما چې جوړ کړی چینج اف کریکټر جوړ کړی هماغه ځای کې هغې نه دغلته بالکل په هماغې پوینټ کې چینج اف کریکټر جوړ شوی دی دا دی دې نه لږ بری دلته موږ مخکې انټري ګوره موږ ګوره دا انډیکیټر چې دی پس ته بعضې وخت کې کار ورکوي او موږ انالایز چې څه کوو هغه موږ ته مخکې کار کوي پروفیټ مخکې موږ ته راکوي هغه موږ ته شاید چینج اف کریکټر موږ ته پس زر سټاپ لاس هم راکوي او که موږ انټري مخکې کړی نو هغې پورې به موږ ډېر پروفیټ هم اخیستی نو دلته ګوره موږ دلته انټري کړې وه دې ځای کې موږ انټري کړې ده څومره بر روان دی او د موږ ته اوس دلته موږ چینج اف کریکټر وښودو خو بیا هم لږ کومک درسره کوي ما ځکه درته دا انتخاب کوي چې لږ کومک کوي صحیح ده داسې ګوره باس لیول تاسو ګورئ په هماغه لیول کې باس لیول جوړ شي ګوره په هماغه لیول کې باس لیول جوړ شي صحیح شو ګوره دلته چینج اف کریکټر رامنځته شوی خو نه دی صحیح نه دی شوی چینج اف کریکټر صحیح پوره شوی نه دی صحیح شو دلته تاسو ګورئ دا ګوره باس لیول او زه به دا داسې کومه دا داسې کو دلته تاسو ګورئ چې لیکلي چینج اف کریکټر دې ځای کې هم ځان ښودلی خو صحیح نه دی شوی بیا چینج اف کریکټر بالکل په همدې د مخامخ چینج اف کریکټر رامنځته شوی دی صحیح شو بیا په دې منځ کې هم ګوره چینج اف کریکټر یې بار بار درته ښودلی دی خو دا صحیح نه دی هماغه چې کوم ګوره څنګه چې تاسو خپله کار کوئ هغه ښه کار کوي دلته بعضې انډیکیټر بعضې ځینو کې تاسو ته مس ګایډلاین هم درته ښیي مس نالج هم درکوي بعض وخت ځکه چې دومره 100% اکورسي نه لري انډیکیټر یې صرف لږ کومک دپاره انډیکیټر یي صحیح شو ګوره شاته ځي هر ځای کې راتلونکي کې هم درته جوړوي او شاته هم درته چې جوړ کړي دي چینج اف کریکټر باس لیول او ای کیو ایل او ای کیو ایچ دا ټول یې درته جوړ کړي دي صحیح ده انشاءالله کنسپټ به ما اخیستی موضوع باندې به پوه شوي بیا هم څه پوښتنې زه نه تپوس کولی شي تر بل ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو